Vorschriftszeichen بیا هم د لیکدړو برخه ده یا د ترافیکي لوحو. دلته هماغه د مقرراتو لوحې یا کوم څه چې موږ ته ویل کیږي یا پریښه یا اجازه راکول کیږي او یا هم د څه شي نه منع کوي او یا هم موږ ته وایي چې دا څه وکړئ یا دا مه کړئ. سلامونه، بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. زیار خان یم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله یم چې موږ سره یاستئ. د دې لوحو برخه ده. په دې برخه کې 10 لوحې بیا هم سره کار کوو. لومړی لوحه ده کله چې ګرده لوحه وي او ځایګانې یا څنډې سرې وي نو معنا دا ورکوي چې دلته اجازه نشته د ننوتلو. Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite. دا دواړه اړخونه چې دلته دي او دا 2 متر معنا دا ورکوي چې کله موټر د 2 مترو نه بر یا سور زیات و اجازه نشته ده په دغه سړک باندې چیرته چې دغه لوحه ده راننوځي. دا هم هماغسې یوه لوحه ده چې اجازه نشته ده ننوتلو چاته، هغه چاته چې موټر یې د 3.8 متره نه جګ وي. Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe. کله چې هغه موټر که په هغې باندې بار وي او یا هم خپل هغه موټر لوړوالی دومره جګ وي چې د 3.8 مترو نه واوړي نو دا موټر بیا نشي کولی له دې ځای نه تیر شي. دا ډیری وخت د پلونو لاندې او یا هم هغه تنګې کوڅې چې د پله نه لاندې تیریږي هغه ځایونو کې وي. دا هم هماغسې د منع کولو لوحه ده، یعنی اجازه نشته ده هغه موټرونو ته چې د هغې اوږدوالی د 10 مترو نه زیات وي. Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge. Über اوختل یعنی زیات وي. نو که چیرې د 10 مترو نه د موټر اوږدوالی زیاتیږي د موټر ته اجازه نشته ده چې دل سړک ته راننوځي. Verbot der Einfahrt. دا هم هماغه لوحه ده، ګرده لوحه خو سره کرښه راکش شوې پې باندې. دا لوحې ډیری وخت د Einbahnstraße یا یو طرفه سړکونو په پای کې وي چې شاید هغه کسانو ته وي چې هغه په Einbahnstraße کې وي او مخه یې د هغه کسانو ته وي چې هغه په نورو سړکونو باندې وي. نو معنا دا ورکوي چې هیڅ چاته دلته د ننوتلو اجازه نشته. یوازې له دې سړک نه د راوتلو اجازه شته ده خو د ننوتلو اجازه پکې نشته ده. Schneeketten vorgeschrieben. کله چې دا لوحه تاسو وینئ دا آسماني لوحه مونږ وویل چې مونږ ته وایي تاسو باید دا کار وکوئ. معنا دا ورکوي چې کله دلته واوره وه په سړک باندې واوره وه او کله چې هم دغه نښه وه تاسو اړ یاستئ چې ټایر ته مو چاین واچوئ د واورې په وخت کې او په هغه وخت کې بیا تاسو د 50 کیلومتره نه په ساعت کې د زیاتې منډې اجازه نه لري. یعنی هغه موټر باید 50 کیلومتره په ساعت کې که اوټوبان وي په اوټوبان کې او په نورمالو سړکونو کې خو هغې نه هم استازي. یعنی ډیر سرعت 50 ده، د 50 نه جګ اجازه نشته ده. بیا دلته دا معنا ورکوي چې چاین وتړئ. Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung. بیا هم دلته مونږ ته وایي چې اجازه نشته د هغو موټرونو ته چې کوم اوبه بار کړي وي او یعنی دې سړک ته د راننوتلو اجازه نشته. داسې یو بل هم راځي چې هغې کې بیا کیمیاوي مواد یا تیل یا نور شیان وي خو دا د اوبو لپاره دلته ویلي دي اوبه. Umweltzone
کله چې دا پلاکټ یا دا لوحه تاسو وینئ، معنا دا ورکوي چې تاسو ته خبر درکوي دلته د چاپیریال ساتنې کومه موضوع ده، یا هلته زړو موټرو ته اجازه نشته ده چې ډیر دود کوي، یا هم هغو موټرو ته چې ډیر غږ کوي اجازه نشته ده. معمولا دې سره لاندې نورې لوحې هم راځي. خو ویل چاپیریال یا هماغه د چاپیریال ساتنې دپاره چې کوم محیط دی یا ځایونه دي د ځینو موټرونو لپاره اجازه نشته ده دلته. Wegen einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone. دا لکه څنګه مې چې وویلې د هغه څه شي لپاره یا د هوا د ککړتیا نه غواړي چې دوی جلوګیري وکوي، او د دې لپاره د محیط ته دلته وایي چې معمولا یا په 20 کیلومتره په ساعت کې یا هم 30 کیلومتره په ساعت کې اجازه سته ده تاسو ته په دې سړک باندې لاړ شئ، او یا هم ځینې موټرونه دي چې هلته بیا اجازه نه لري بیخي ننوځي. دا بیا د همدغې ساحې پای ده. Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone. په یو ځای کې د هوا د ککړتیا نه چې غواړي دوی جلوګیري وکوي او یا نه غواړي چې هوا هلته ککړه اوسي، نو ځینې موټرونو ته اجازه نشته ده چې دلته ننوځي. Verbot des Wendens. بیا هم دلته لوحه ګرده ده، سپینه لوحه ده، څنډې سرې دي، یو تیر یا هر څه چې ورته وایي دا راکش سوی ده، په دې باندې دلته د منع یا د مکوئ نښه راکش سوې ده. معنا ده چې کله تاسو دا لوحه وینئ، هلته به یو ځای وي، خالیګاه به وي، تشه به وي، موانع به نه وي، تاسو بیا هم د دې لوحې په وجه باندې نسئ کولی د یو سړک نه بل سړک ته راواوړئ او موټر راتاو کوئ پکې. Verbot des Unterschreiten des angegebenen Mindestabstand. دلته وایي چې د 80 متره نه لنډه فاصله یا واټن د موټرونو ترمنځ مه نیسئ. تاسو ته وایي چې 80 متره چې لږ تر لږه وي باید فاصله وي د موټرونو ترمنځ. Zulässige Hochgeschwindigkeit. تاسو ته قانون اجازه درکړې ده دلته چې 80 کیلومتره په ساعت کې تلای شئ. تر 80 کیلومتره په ساعت کې تاسو تللی شئ، خو هغې نه پورته اجازه نشته ده. Beginn einer Tempo 30 Zone. کله چې تاسو دا لوحه وینئ، تاسو ته د دې خبر درکوي چې دلته 30 کیلومتره په ساعت کې د موټر د ځغاستې اجازه شته ده، هغې نه زیات نه. دا ځایونه ډیری وخت ډیر خطرناکه وي. ان که چیرې تاسو د قانون یا تابعداري ونه کوئ، نو کیدای شي چې ستاسو فورشاین یا لیسنس بیرته واخیستلی شي. نو کوشش دې وشي چې په دې زون کې یا په دغه ساحه کې چې څومره کولی شئ د قانون تابع اوسئ، هیڅکله به هم نه رنګ کیږئ. Ende einer Tempo 30 Zone. دا بیا پای د همدې 30 یا د همدې 30 کیلومتره په ساعت کې چې اجازه وي د دې ساحې پای ده. دا و د دې برخې د لوحې لوستونه. تر بیا ښې چارې.